دلته راغلي دي او دلته ناست دي درې واړه دلته راځي درې واړه راځي راسي راسي درې واړه دلته ما سره ناست دي که نه زه خو دروغ درته وایم دغلته سر ته یې ولاړ یم راسئ او دلته بس په جوختو جوختو پکې خېږم خو چې تاسې راسئ نو دلته درې دي زه یوازې دلته چېرته کېږي راسئ او صحیح ده یو خو تیار پرو د خپې نه مې درته کش کړم مثال درته خطا کومه خو چې خالي تاسې راسئ زه صحیح ده صحیح ده نه دا تاسو دوی درته دا په دې کار دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شي دی خوا خور دی خو کې خو ته مخکې زما ته څوک کېږي به دې درد کېږي ورته دې خوا کې دې خوا دلته کې دلته دې خوا کې موبایل دې خوا کې شیر دې زه ولې دې ووایه شیر ووایه شیر ووایه شیر ووایه یو شیر ووایه ښه څه شیر ووایه اول به ته وایې اول به ته وایې ولې ته ووایه اول به ته وایې ورته شاعر ته چرس ولسه کې ته چرس ولسه کې چرس کو هغه څه کوي او خمار دې کړو خاندم غټ سړی ها او باندې دې شیر ته شیر ووایه هره خو شوکې مه کوه ولې ته ووایه چې زه واورم ته څنګه زه شوکې مه ښه ها ډېر ښه عشق کې مې تاوان کړی ده او څه رقم دا شوک څوم خبرې تقریبا 14 کاله مخکې ما یو زړه ښځه ولیدله زړه وه او بس هغې باندې ما زړه وبایله او رکشه کې روانه وه بس زړه ده که نه زړه ده زړه خو داسې شی ده که نه لکه بیلچه چې هر څه پکې راخلي بس پکې راخیستی شي نو بس قسمت پړي و ما ته پکې دا نو بس ژوند ده نو اوس تا نه یو شعر اورم خو دا زړه مې ټکور وکړي ډېر 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 شعر خو ما ډېر زیات لیکلي دي که نه شعر کې به داسې ووایي چې ته چې رکشه کې وې روانې زما بوډۍ مینې ته چې رکشه کې وې روانه زما بوډۍ مینې او دلته کېده ولې ونۍ مینې ولې ونۍ مینې دغه واوا نه کې چټي نه زما شعر د ځان عشق د لیونی کړمه په خپو باندې روان یم اواز لکم کار کان درس وای دې که نه الله دې هغوی ته ښه درسونه عشق د لیونک دا مړه مزاحمت کوي که نه شعر کې دا خلل پیدا کوي عشق د لیونی کړمه په خپو باندې روان وم ای دلته راسه دا څه کوې که نه شعر ویلی سې شعر ویلی سې ول شعر دې پرېښوست یو شعر ووایه که نه یاره عشق د لیونی کړمه خپو باندې روان وم تنناننننه تنناننننه دا ظالمه دا کوم درد لري دا شعر دی تننانه باندې ته نه پوهېږې نه پوهېږي که نه دا ستاسو دي دا ماشومان تاسو سره دي ځئ مه کوئ مه کوه هغه در پسې راځي ماما دې خوري خوري دې شعر وایه شعر وایه شعر وایه زړه مې درد کوي زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم او چې دښمنان مې یې مړه زه ورپسې ژاړم دښمنانو پسې ولې ژاړې یو شعر وایه ښایسته شعر وایه دښمنانو پسې ته ولې ژاړې دښمن پسې ځکه ژاړم که نه چې دښمن باید زما په لاس مړ شوی هغه به خپل مرګ مړ شو چې په خپل مرګ باید مړ نه شي زما په لاس باید مړ شي ځکه زه ژاړم نه چرګه دې ډاله په غېږ راځي راځه په غېږ راځي خپل همزولي ته ورسه خپل همزولي ته سوله دې کلب دې کړی قسم وایي زما پسې راجیک شو که نه زه هم درنه منډه کومه منډه کوم درنه تختم درنه زړه کې پټې پټې کنځا درته کوم شعر اورو شعر تا نه اورو شعر اورو تا ته څنګه شعر وایه یو شعر وایه یو شعر وایه نظم درته زه خو خپله شاعر یم ښه ډېر ښه نوم دی چې دا ضیاءالرحمن ضیا ښه ضیاءالرحمن ضیا د ده نوم چې دا شوکت شوکت او د ده عاطف ښه خیرالله ورور تا نه شعر اورو
نو خیر الله اوستا کنه او مهرباني ډېر وروسته پوهېږي شعر څنګه شعر درته وایم ستا په زړه کومه څه خوښوي نه ته کومه څه شعر ته کوم خوند درکوي کوم شعر ته خوند درکوي انا شعر او که یو چې حماسي بل کوم شي ما ته هم زه خو عاشق ما ته عشقي شعر وایه عشقي شعر وایه عشقي شعر وبه دې سوځم یو بیت به درته وایه نه یو بیت څنګه غټ شعر وایه وایم وفا غوندې اشنا باندې مین شو بې وفا به غوندې اشنا باندې مین سوم بې پر هر زړه مې ټوک سوری شو واه یار وبخه یار وبخه یار ډېر الله یار ډېر الله بې وفا غوندې اشنا باندې مین سوې اها بې پر هر زړه مې ټوک سوری شو ای څه یو شعر دی یار څه یو شعر دی یار په خدای به ورکړه داسې شعر مروان شعر یار یو شعر ته ووایه شعرونه پوهېږم څه شي باندې پوهېږي څه کار کوې تا ما چرسي کومې کاري پوډر خو نه پوډر خو نه څه خمار چې ونه کې څوک سړی کې نه چا وایي نه ما شرمېږي نه شاونه کې کنه غټ سړی شنه شي کله سګرټ وې په لاس ګیره د لاس را کش کې اوس د سړي کوم جان راغلی است څونه حدي کړ دندې چې نه اصلي د کوم جاسي اصلي دندې چې ولسوالۍ د کومه ده مصالحه ده ولسوالۍ د ده او ته د کوم ځای د سود کې د کوم ځای بنا کار ته ما چیرې دلدلی مې په دې ده ما سره زوم مخ شماته وته مې چې ښه نه پوهېږم ته مخکې چی کار کوو دا کار خپل د برېښنا ریسټ کوي برېښنا رسد کې د زیپه وه د برېښنا تا خلکو باندې کټ کې د په جوختو در کې وخېځم دا ټول کار دا کوي ایسته شوه دا زما د ګپ راغی وای دا د غر کار یو شعر اورو دته د ما زړه ورته نه شعر کې دا شی چې نه وي ولا که بیخي خوند کوي او احساسات چې احساسات شعر کې احساسات وطن راتلونکي دی شعر په احساساتو لیکل کېږي د ما کومه څه شعر مې ویلې ستا احساساتو کې څه خبره کله کار پرې دی وای سره مخه کې د کلم یو ټینګ کار پرې دی کنه زه خو درد مې لیدلی درد مې لیدلی درد چې څوک ویني که نه هغه ما زه دونه خفه وم که نه زه په مینه کې زه ډېر خفه سوی یم که نه چې زه مین شوی یم کله په بوډۍ باندې او یو چې زه ما نه یو ورځ یو سلاوي روپۍ ورکې سوې زه په دې ورځو کې ډېر زیات خفه وم نو چې کله ما نه دا پیسې ورکې شوې نه محصل زه نه محصل چې ما محصل داسې سړی درس چې ویل داسې از موږ غونډه کې خړ پړي توره باز غوندې ښکارېږي راته ځوانه الله توره باز غوندې ښکارېږي راته ځوانه ښه دی دا مرده چی کې یار خیر دا شعر کې ته انجینر تعلیم یافته یې علاقه مکتب په لارم نه تلې ځکه داسې جاهله یې جاهله ده شعر ته دوام ورکړو شعر ته اتلې قهرمان یې زړګیا شوکته ته اتلې قهرمان یې زلمیا ستا دا ملګری هم قهرمانیانو نه کم نه ده خو دا د غټ بوتل ده تل ځان تعلیم یافته وي ځان نو شروع دي زه تعلیم نه یم زه تعلیم یافته نه یم نو څنګه وځه پوه ستا پکې څه کار ده ستا پکې څه کار ده دا ځان نو شروع دي ستا پکې څه کار ده ستا پکې څه کار ده ستا پکې کار په غېږ راځي په غېږ راځي ورشه وروره ورجیک شه هغه مې ورو د نورو ته پکې او دا خو دې تر زوی دا دې ورشي دا دې ورشه ته ورشه کنه څو دانې هغه دې ووایي موږ درې ورونه یو ورونه نه یاسې ورونه یاسې وکړه پوښتنه وکړه دا ما داسې پوډري غوندې ښکاري ده خو مخکې عمل نه کوو ته ما د پوډري غوندې ښکاري سړی نه یي نه خو چې خمار سړی کوي خو پیسې مو لري ښیي هغه مې نو ته ما داسې ښکاره که څو سره وي ماره زه هم تا به تر اوسه پورې پنسیز مخ هم نه لیدلی یو سلاتیا سلاتي روپۍ ابو ډالر مخکې پروت و ته ولې مونږ کره نه راځې ته ولې مونږ کره نه راځې ده زرګون پیدا کړی و ښه بېرته یې خطا کړی و زه دومره قسمت زما قسمت کې دا شی نشته سم کېنه سړي غوندې کېنه غټ سړی صحیح کېنه بیا دا به لږ دا مشران ناست دي بیا بې تربیه مه کېنه د دوی دواړه مشر زه یم مشر خو صحیح کېنه چې بیا مې حساب خرابېږي ګوره صحیح کېنه ته مې چا صحیح کېنه زه درته خفه کوم ګوره زه خفه کوم یې صحیح کېنه سړي غوندې کېنه وان دې نه دا خوله در باندې ماتومه وای وال چې ته وایي او سم کېنه سړي غوندې کېنه خان دې ملا غټ سړی یاره دا خو شرمېږي مه په خدای وجاړم صحیح کېنه که نه ته سره کوم ته ناست یې صحیح
دغه تعلیم یافته کان لږ شرمېږه نو شرم تا کې شته شاوی نه چې سبب وزارت مواد کنټرول کا ستا به کوم کار نشته ده ښه ولا دې دا کار غنه وای کنه لیاز نه وای چې دا کبل مې نه سې په موته درنه شکوله شکوله تا دا په دې سر چې کوم کبل ولاړه ده بس درب دي کبل نه یا غیر کا سې کېنه سړی کې نه غټ سړی زل پیږي ګلانګاری کې ګلانګاری تا به اندازې کولې وای خیر الدین پیدا شو خبر نو دا شی ده خیر الدین نه ته هغه اکیپو دا څه ده اختیار وای ورور دی دا مشر ده کشر ده دومره دې تربیت قسم ودا خپل وګوره انجینر ده تعلیم یافته نومونه تا خراب کړه ها ته به تاسو انسانیت څخه په دولت نه در رحمانه انسانیت څخه په دولت نه در رحمانه او انسان نه ده انسان نه دی هم دسي دا واقعیت دی انسان نه ده ښه زبلنه زیاده به مه کېنه سم کېنه ښه مشران ناست څوک ناست یې ښې کیسې کوي هغه باید لږ احترام وساتي ګوره اوس زه دلته ناست وم ګوره زما خبره وره زه دلته ناست وم تاسې راغلی ګوره دا هلکان ښه ښایسته ماشاءالله ناست دي خبرې ته اوږده نیسي هلته بډه شروع کړې دا ګورې پرېتوب زده کړي هغه زده کول خو ما دلته پرېښودې په دې شکر وباسه چې زه دلته ناست وم تاسې راغلی کېناستئ او ته بیا هغه نه بعد مثال دا هغه کوې بیا خپې هغسې کوې خپله کله خپې داسې کوې والا شرم دی یاره شوق دی شرم ملکې دا شوق خدای پاک دې داسې دعا وکړي خدای خیره پسې وکړي خدای پاک دې په داسې ښځه واړوي که نه چې داسې ناستې او ځمکې ته غړپ نیسي او تاسې ښځې ته داسې ناستې او داسې سړی بیا ښځه نه ډېر ډارېږي دا چې راغلی همدا خو یې اول لټول صحیح ده که نه منې که نه تجربه کار دی ته وګوره چېرته ځئ مونږ کار دی داسې وزګار دی خو دې وزګار راغلی د دونه نه زه دا محصول د کوبه راځي څوک دا محصول نه ولې راځي کومه زه خو هزار نه علم دی چا 1000 دی ولې وانه کې ساته ته ټول لکان دي سبق کوي شعر مې ویلې هغه هم خپل خوند تېخ ولې هغه زله زیابه مش کړی ګر محبت دې کړی هغه عشق محبت تر راغلی کا درس تر راغلی څه کله نه کېږي زه ډېر وړوکی یم تقریبا 12 کلو به وم او چا باندې چا شک شوم هغه به یې اتیا کلو وه خو هغه مې خالي رکشه کې ولدله ورور همسې لاړله او بیا مې هغه نه بعد لیدلې مې ده صرف رکشه کې مې شاله خوانه ولدله بس په هماغه ځای کې مې له خولې ووتل که نه چې زړه دې ویوړل چې زړه دې ویوړه او ته لاړې زه به تر څو پورې ژړا درته کومه ته نه دا شعر ما په اول وار دا شعر زما اول شعر دا و ښه دا تنانا چې و پکې دا تنانا چې و دا تنانا دې ته وایي که نه لوبه لوبه دې ته وایي ښه خو ستا غوندې سړی به دې نه پوهېږي ته به دې څه پوهېږي نو ته بس وخوره ډک شه او تش شه بس خلاص ژوند همدا شی دی فکر نه لري کنه نه رسېږي نه لري ته ما چېرته لیدلی یاره خدای غریب مننګا خلک چې ډېر خلک ته خو مخکې د ریم مرچل ته خو نه راتلې سګرټي مګرټي ته یو نیم پاټ کې راتللی او اکشن هم کولو بس څه خاص پکې نه ګرځي ها که ما ته اول نسي پوډر غوندې ښکاره شو که نه څه عمل غوندې دا خو دا ملګری خو دې اوس درته وخت تکرار وکړي چې نشه ولیکي ازوان چېرته ځې نه ځې چېرته ځې دې ځای جګ سې خالي تاسو مونځ اودس کوئ خدای یادوئ الله ته ځان تسلیم کړئ ښه او پاتې شو بل به څه وکړئ مینه محبت کوئ اتفاق کوئ او کړه پته مه کوه مشر راته مشر مخې ته اوس موږ ته ځان ما زه چې یم ښه ما ته ډاکټر مصطفی میاخیل پنچرمین ما پنچرمیني دوکان مخکې د دور بابا کې هغه نښه نه لږ دی خوا مادي جړی کې کار شته پټه مې خدا چا ته ښکاري نه خو یې خدا بس یې خدا هغه دوکان کې مې دی خدا کول پکې نشته معاف کول نشته ده خفه شوي خو به نه یاستئ نه هېڅ خبر نشته زه به هغه ایډیټ کړم تاسو سره مې ګپ ولګوه ته خفه نه شئ